السلام علیکم ګرانو مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری آصف خان. په دا هیله چې روغ جوړ ښاد او آباد به یې. دا ویډیو د ګلپاڼې په باره کې ده چې ګلپاڼې د ګانو شوق په کم سن کې شروع کړی دی. نو راځئ ویډیو سټارټ کوو. ګلپاڼې اول خو راته تاسو دا ووایئ چې تاسو د دې سندرو دا شوق په کم سن کې سټارټ کړی دی؟ سندرو شروعات ما تقریبا نن 3 کاله پهله کړی دی. 3 کاله وشو زما په دې شوبز فیلډ کې، اور ما خپل ایجوکیشن هم کولو، هغې سره سره ما خپل سنګینګ چې کوم شوق و نو بیا زه شوبز ته رالم او باقاعده ما سټیپ واغستو د دې دپاره په شوبز کې. جی ګلپاڼې، زیاتره خلک دا وایي چې په دې ګانو والا کې چې کومې زیاتره جنکۍ دي نو دا انپړه دي. خلک وایي چې دا پیلنې دا یو سنګره ده چې دې تعلیم کړی دی. نو آیا تاسو تعلیم د کم ځای نه کړی دی او تعلیم مو څومره کړی دی؟ ما سبق ویلی دی. ما ایم ای کړې ده، ماسټر ان سوشل ورک د پېښور یونیورسټۍ نه، اور زما ایم ای کمپلیټ شوه ریسنټلی 2014 کې. جی ګلپاڼې، وړاندې مو د تعلیم سره شوق شته که نه بس نور به سنګري کوئ؟ نه، شوق ولی نشته. زه وایم چې مخکې زه ایم فل وکړم، هغې نه پس مې بیا پی ایچ ډي ته اراده ده. نو اوس لږ زه ګیره یم باونډ یم، نو چې کله ټایم میلاو شي زه بیا ایډمیشن کوم ځان ته. جی ګلپاڼې، ستاسو د فیلډ طرف ته راځو. په سندره ویلې کومو غزل خوښ دی که نه پاپ میوزیک مو خوښ دی؟ زما په سنګینګ کې زما غزل سره ډیر شوق دی، هغې نه پس بیا فوک سندرې. خو غزل زه ډېر زړه نه ویم او زما ډېر زیات غزل خوښیږي. ګلپاڼې، دا راته ووایئ چې کم شعر مو خوښ دی او د کم موسیقار سره کار کول غواړئ یا کار کول مو خوښ دی؟ موسیقاران په خپل ځای ټول ښه دي، خو دا ده چې دې کې څه زما استادان دي او چا سره ما کار کړی دی، خو ټول په خپل ځای ښه دي. زه دا نشم ویلی چې یو ښه دی او دا نور ښه نه. ګلپاڼې، دا راته ووایئ چې ستاسو په دې خپلو سندرو کې مو کومه سندره ډیره زیاته خوښه ده یا کومې سندرې تاسو له ډیر شهرت درکړی دی؟ شهرت به زه دا ووایم چې زما یو غزل و یا زما نادان ملنګه، نو هغې چې دی هغه آل اور دی ورلډ خوښ شو. مطلب پنجابیانو م هغه اوري او مزه ترې اخلي، نو زه دا وایم چې هغه زما په شهرت کې ډېر لاس دی. ګلپاڼې، دا راته ووایئ ستاسو دې فیلډ ته نن سبا زیاتره جنکۍ چې کومې فړه لیکه جنکۍ دي هغه ستاسو دې فیلډ ته ډېرې را روانې دي، نو تاسو هغوی ته څه میسج ورکول غواړئ؟ بس زه دا وایم چې د چا شوق وي اور که هغه ایجوکیټډ وي که ان ایجوکیټډ وي، خو په کار ده چې راشي دې فیلډ کې خم شته بدوم شته، نو هر څه خپل ځان. ګلپاڼې، اجازت واخلو خو په آخره کې زموږ ګرانو مینوالو ته یو خپل غزل یا یو خپله یو ګانه د خپلې خوښې زموږ د ګرانو مینوالو ته ډالۍ که. یا زما نادان ملنګه، ای زما پاگل ملنګه، پیښه په دې ورانو کوڅو بیا وکړه یو ځل ملنګه. جی ګرانو مینوالو، دا یو انټرټینمنټ ویډیو وه ستاسو د انټرټین کولو دپاره. که زما په دې ویډیو باندې د چا زړه ته څه دوک رسېدلی یا ما نه په دې ویډیو باندې څوک خفه شوي نو زه د هغوی نه معافي غواړم. او که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو پلیز لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې دا بټن لازمي ووهئ، ځکه چې موږ کومه هم نوي ویډیو اپلوډ کوو چې د هغې نوټیفیکیشن تاسو ته د ټولو مخکې درځي. د الله په امان، الله مو آباد او خوشحاله لره. پاکستان زنده باد، پاکستان پاینده باد.